الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتاب ریاض صالحین یوسلو 52 باب شروع. باب په باره د دې کې چې د یو کس د مرګ په وخت کې به څه ویلی کېږي او د کور والاو ته هغې ته به څه ویلی کېږي. په دې باب کې 3 نمبر حدیث دی. ابو موسی رضی الله عنه نه روایت دی چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: اذا مات ولد العبد، کله چې د یو بنده مؤمن مسلمان بچه وفات شي، قال الله تعالی لملائکته، الله تعالی ملائکو ته وی: قبضتم ولد عبدی، تاسو زما د یو بنده مؤمن مسلمان بچه داغي روح تاسو واخیستو. فیقولون، دا ملائکه ته وی ملک الموت او داغه سره چې کوم ملګری ملائکه وي، هغه ته وایي چې نعم او یا الله، موږ ستا د یو بنده د ماشوم د بچی روح هغه واخیستو. فیقول، الله ورته وی: قبضتم ثمرة فؤادي، تاسو د دغه زما د بنده هغه د میوي چې هغه ماشوم دی د هغې د زړه د میوې روح تاسو واخیستو. یعنې دې کې الله اشاره کوي دې ته چې یو ماشوم سره د خپل پلار څومره مینئ چې هغه د زړه میوی تاسو د هغې روح ته واخیستو چې دا بچی ورته ډېر زیات ګران هم و. فیقولون، دا ملایکه ته نعم او یا الله، او د هغې د زړه د میوې روح موږ واخیستو چې هغه د هغې ماشوم و. فیقول، د الله ورته به وي: ماذا قال عبدي، زما د بنده څه ویله چې تاسو د هغې ماشوم وفات کو، د هغې نه روح اخیستو. فیقولون، دا ملائکه ورته وایي: حمدک واسترجع، یا الله، دغې بنده د هغې ماشوم روح چې موږ اخیستو نو دغې بنده الحمدلله ویله، واسترجع او انا لله و انا الیه راجعون دا دعا ویله. ستا حمد ادا کو او انا لله و انا الیه راجعون دا دعا ویله. فیقول الله تعالی، الله دې ملائکو ته وی: ابنوا لعبدي بیتا فی الجنه، زما د دغه بنده د پاره په جنت کې یو بنگله، یو قیمتي کور تاسو جوړ کړئ چې دا کور به دغه بنده د په آخرت کې زه ورکوم. وسموه بیت الحمد، او تاسو دغه کور له او دغه بنگلې له نوم کېدوئ بیت الحمد، چې د حمد والا کور، چې دا دغه بنده له په دغې باندې ورکوي. دا روایت امام ترمذي دی. یعنې دې روایت کې یوه فایده دا ده چې د مصیبتونو په وخت کې، د مرګونو په وخت کې، دنیا د مشکلاتو د مصیبتونو ځای دی، په هغې وخت کې صبر کول پکار دی. مؤمن مسلمان به صبر کوي څومره چې کېدلی شي، ځان به په زور رامنه نه کوي. صبر دې ولګېږي ځان بندول، نفس به دې خوټ کېږي، زړه به دې خوټ کېږي، ته به وایې چې سمې سورې ووم او چغې ووم ځکه په ما درد او مصیبت دی. خو نه، زمونږ شریعت دا مونږ ته وایي چې تاسو به صبر کوئ، الله به تعالی ښایسته بدلي درکوي. دویمه فایده به کې دا ده چې د مصیبتونو په وخت کې رب العالمین چې کله یو مؤمن مسلمان باندې مصیبت کېږي، غم پې کېږي، نو په هغې وخت کې دغه شان ته الله طرف ته دعاګانې کول پکار دي، د الله طرف ته توجه په دعاګانو سره پکار ده. الله دا که مصیبت چې راورسېدو، الله د دې ښایسته بدلې مونږ ته راکړي، الله دې اجر مونږ محرومې، که دا کوم څوک وفات شوی د الله یې ته بخښنه وکړي، الله مونږ ټول جنت ته به دا دعاګانې مونږ مسلمان کوي. نو ځکه د الله سره ښایسته بدلې شته دی چې الله په دې عوض کې ما ته ښایسته بدلې نورې راکړي، الله هر څه کولی شي. او بله فایده پکې دا ده چې دغه شان ته د الله تعالی دې رحم ته وګوره چې الله تعالی به د خپلو مؤمنانو باندې څومره مهربان دی او څومره رحم ورباندې کوي چې ګوره معمولي یو مصیبت در باندې راغی او تا د رب العالمین حمد او شکر د ادا کو، الله تعالی څومره یو قیمتي کور چې هغه نه زړېږي، هغې باندې فنا نشي راتلی، د هغې وخت ته د سوري بله د سمونې هغه رب العالمین تا ته درکوي.
طب الحديث ته سرون نمبر حديث ته وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره هنا روایت چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي يقول الله تعالى ويلا ترى دا خبره کوي حدیث قدسی دی الله وای ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا نشتره ندا زما د یو مؤمن بنده د پاره د ما سره یو بدله داغي چې کله زه د اغي محبوب ترين انسان محبوب ترين کس هغه په دنیا کې زه د اغي روح واخلم یو مؤمن مسلمان دی او د اغي دی یو کس سره د اغي ورور دی د اغي بچی دی د اغي پلار دی د اغي مور ده یا د اغي بل چې دنیا کې اغي ته ډیر ګرانی او د اغي مؤمن مسلمان ته ګران وي او الله وایي چې د اغي روح چې کله واخلم نشته د یو مؤمن د پاره بدلا ثم احتسبه او بیا د مؤمن په دغه مصیبت باندې دغه درد باندې د الله د پاره صبر وکړي او د الله نه اجر وغواړي الا الجنه مگر جنت الله فرمای کوم مؤمن مسلمان ته دغه څومره رڼته نږدې یو کس په دنیا کې وفات دغه اولاد مرګ سم الله راولي خپل نیټه باندې چاته مرګ الله راولي او څوک وفات شي والله فرمای دغه مؤمن مسلمان په دغه مصیبت باندې صبر وکړي د الله نه په اجر وغواړي چې الله تعالی به بدله غواړم الله وې د ما سره هیڅ بدله نشته مگر جنت ته الله زبر جنت ورکوم ګورئ یعنی حدیث دا معلومیږي چې رب العالمین ته وګوره چې مؤمن مسلمان ته په درد او تکلیف باندې څومره عظیم اجر او الله تعالی څومره عظیم بدله ورکوي ځان دا خبره ده چې باندې الله مصیبت کړي یار الله دا مونږ کړه دي دا غریبي دا نشتی دا بیکسی دا غمونه آفتونه الله دې موږ تاسو ته وساتي یو لاس ته الله بل ته نه ایراني مصیبتونه ډیر ګران شي دي الله دې موږ تاسو ته وساتي خو که سره من الله را وړي او الله په تقدیر کې لیکلي الله تعالی دې موږ تاسو باغی باندې داغي مصیبت اجر نه محرومي الله دې په دنیا او آخرت کې موږ تاسو باغی باندې خیسته بدلی راکړي چې الله تعالی په دغه صبر باندې منګلي هم ورکړي د جنت هغه نعمتونه چې هغه نه ختميږي همیشه نستر ګوري دې نه پړه کې دغه تصور کېدل شي الله چې مسلمان منځي او تکلیف کېدم او نږدې کس دغه وفات کما الله ما سره نور هیڅ بدله نشته مگر جنت عظیم نعمتونه باغی ته ورکوما الله دې موږ تاسو مصیبتونه وساتي او کوم دردونه او تکلیفونه چې الله موږ تاسو سره سیو په تقدیر کې لیکي دی هغه الله تعالی باندې الله تعالی موږ تاسو سره صبر او خیسته بدل الله موږ تاسو سره کی وصلی الله علی نبینا محمد